عزتمند مسلمانانو ورونو څنګه تاسو ته پته ده چې مسواک د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او په احادیث مبارکاو کې د دې ډېر اهمیت بیان شوی دی. علماء لیکلي چې د مسواک د فضیلت په باره کې 40 احادیث راغلي دي. د بخاری شریف حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاه. کما په خپل امت باندې دا خبره مشکله نه ګڼلې، ما به دوی ته حکم کړی وي چې د ماسخوتن منځ وروستو کوي او د هر مازه د اودس سره مسواک استعمالوي. یعنی کما سره دا یره نه وي چې زما امت به په تکلیف کې مبتلا شي، نو ما به دوی لپاره دا فرض ګرځولی وي چې د ماسخوتن منځ وروستو کوي او د هر مازه نه مخکې د اودس دپاره مسواک استعمالوي. خو چونکې په فرض کېدو به مسلمان په تکلیف کې مبتلا شوی وي، نو ځکه مې فرض نه کو بلکې سنت مې وګرځاو. د مسلم شریف حدیث رسول الله مبارک فرمایي ما جاءني جبرائيل عليه الصلاة والسلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أخفي مقدم فيا. حضرت جبرائيل عليه الصلاة والسلام چې کله هم ما ته راغلی نو ما ته یې د مسواک استعمالولو حکم فرمایلی، تر دې چې ما سره وایي دا یره پیدا شوله چې د ډېر مسواک د استعمالولو په وجه باندې چېرته زما د خولې حصه ونه شلېږي. د مسواک د فضیلت اندازه تاسو د دې نه معلومولی شئ چې علامه ابن عابدین شامی رحمه الله فرمایلی دي چې د مسواک او یو نه زیاتې فایدې دي. یو فایده پکې دا ده چې مسواک استعمالونکي ته به د مرګ نه مخکې هغه کلمه د شهادت نصیب شي چې د دې په وجه باندې د آخري خاتمه هغه په ایمان باندې شي. او بل دا محترمو چې د مسواک د استعمالولو په وجه باندې د مانځه اجر سوا کېږي. د مشکات شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه مونږ چې د هغې دپاره د اودس په وخت مسواک استعمال شي دا په هغه مانځه باندې او یا درجې فضیلت لري د کوم مانځه دپاره چې مسواک نه وي استعمال شوی. نبی علیه الصلاة والسلام د مسواک په فوایدو کې دا هم فرمایلی دي چې دا خوله صفا کوي او د داسې کس نه الله جل شانه راضي کېږي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما هم د صحت په حوالې سره د مسواک څو فواید بیان کړي دي چې په هغې کې څه دا دي چې دا وری مضبوطی او د خولې صفایي راولي. بل دا چې کله انسان مسواک وکړي د بلغم نه راځي او د غاښونو حفاظت کېږي. نو عزتمند ورونو انسان له پکار دی چې هغه د مسواک استعمال وکړي، ځکه د مسواک د استعمال هغه ډېر فواید راغلي دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د مسواک عادیان جوړ کړي.